سلامونه او نیکی هیلي نړیوال ټلویزیون ته ښه راغلاست. هر کال میلیونونه مسلمانان له پیشلمي تر لمر لوېدو پورې روژه نیسي. تیرو کلونو کې د نړۍ نیمه شمالي قشره کې روژه په دوبي کې راځي او د نړۍ یو شمېر سیمو کې ورځې اوږدې او موسم تود وي. د ناروی په څېر شمالي هیوادونو کې له 2 ساعتونو هم روژه اوږدېږي. آیا دا د روغتیا لپاره ګټه لري؟ او که تر 3 ورځو پورې روژه نیسو پر بدن مو څه ډول اغېز کوي؟ لومړۍ ورځې تر ټولو ډېرې سختې. له تخنیکي پلوه له پیشلمي 8 ساعته وروسته پورې بدن په عادي حالت کې وي، ځکه دا هغه وخت چې ماده کې پروت خوراک په بشپړه توګه هضمېږي. له دې وروسته د انسان بدن په ځیګر او عضلاتو کې د زیرمه شوي ګلوکوز استعمال پیلوي. کله چې دا هم ختمیږي، بیا جسم د وازدې له ویلې کېدو ترلاسه شوي ګلوکوز استعمالوي. خوراک په توګه په جسم کې د زیرمه شوي وازدې استعمال له کبله د انسان وزن کمیږي، بدن کې د کولېسترول کچه ټیټه شي او د شکرې یا ذیابیطس خطر له منځه ځي. خو دې سره په بدن کې د شکرې مقدار کمیدو له کبله انسان کمزوري او ستړیا محسوسوي. د سرګرځېدل، سردرد، خوا ګرځېدل او یا د ساه بدبوی هم ورسره مله کېدی شي. دا هغه وخت وي چې سخته لوږه محسوسیږي. له 3 ته راووځي. د اوبو کمښت. کله چې بدن له روژې سره عادي شي، نو د وازدې له ویلې کولو ګلوکوز چمتو کوي او له همدې کبله باید له روژه ماتې وروسته ډېرې اوبه وڅښل شي، ځکه د روژې په حالت کې د خولې تویېدو له کبله په جسم کې د اوبو کمښت یا ډیهایډریشن هم کېدی شي. دغسې حالت کې باید په خوراک کې توانایي لرونکي یا غوړ خواړه شامل شي. د دې ترڅنګ په خوړو کې د غوښې، مالګې او اوبو مناسب مقدار هم اړین دي. له 8 تر 15 ورځې عادت. دریم پړاو کې بدن له روژې سره عادت کېږي او د انسان طبیعت عادي حالت ته ګرځي. د کیمبرج پوهنتون انستیزیا او انټنسیو کیر څانګې ډاکټر رزین معروف وایي، له دې پرته نورې ګټې هم شته. لومړی 100 ورځې تر ټولو ډېره لوږه محسوسیږي. عادي ورځو کې موږ له اړتیا ډېرې کالوري کاروو چې له کبله بدن د خپل ځان ترمیم په څېر نورو چارو ته فرصت نه مومي. روژه کې دغه مسئله حل شي او د بدن پام نورو فعالیتونو ته اوړي او له دې کبله روژه له بدن سره په بیا رغېدنه او میکروبونو سره مبارزه کې مرسته نه کوي. له 1 تر 3 ورځې. د روژې په وروستیو ورځو کې بدن په بشپړه توګه د لوږې له حالت سره همغږي کېږي. لویه کولمه، ځیګر، پښتورګي او پوټکی دغه مهال د زهرو خنثی له روژه ماتې وروسته باید ډېرې اوبه وڅښل شي. ډاکټر معروف وایي، دغه مهال د غړو فعالیت په ټول زور سره ترسره کېږي، د یاداشت او تمرکز قوت ډېر شي او بدن کې زیاته انرژي راټوله شي. که لوږه تر ورځو پورې دوام کوي، بدن د عضلاتو له ویلې کول پیلوي، خو روژه کې بدن داسې ځکه نه کوي چې د ورځې پای کې لوږه پای مومي. نو آیا روژه روغتیا ته ګټه کوي؟ ډاکټر معروف وایي، خو له یوه شرط سره. روژه ځکه ښه ده چې موږ ته د څه خوړلو او څه وخت خوړلو په اړه د فکر کولو فرصت راکوي. البته زه داسې مشوره نشم ورکولی چې باید له 1 میاشتې زیاته روژه ونیول شي. د وزن کمولو لپاره پرلپسې روژه نیول ځکه ښه نه دي چې بالاخره وږي بدن له وازدې نه د انرژي ترلاسه کولو لپاره د عضلاتو ویلې کولو ته متوجه کېږي. ماهرین د روژه ماتې په خوړو کې توانایي لرونکي خواړه شاملول ګټور بولي. دا د روغتیا لپاره ښه چاره نه ده او معنی یې دا ده چې بدن مو د پرلپسې لوږې حالت ته ځي. ډاکټر معروف زیاتوي، که په سمه توګه روژې ونیول شي.